او زه چې د حق کیسه کوم نو غدار مې ګڼې د تا ملګرو که چاودنه وکړه ښه یې وکړه یوې کیسې سړی یم په یوه پوهېږم زه د یوې کیسې سړی یم په یوه پوهېږم سودا په هیڅ صورت د خپل بابا د شان نه کوم او لکه د غر په خپل مقام باندې محکم ولاړ یم لکه د چرګ بار ډیران باندې آسان نه کوم زه د یوې کیسې سړی یم په یوه پوهېږم سودا په هیڅ صورت د خپل بابا د شان نه کوم او لکه د غر په خپل مقام باندې محکم ولاړ یم لکه د چرګ بهر ډیران باندې آسان نه کوم یو څو شعرونه تازه دوره دي چې ما لیکلي هم نه دي یوه حاسد زما پوښتنه وکړه ښه یې وکړه یوه حاسد زما پوښتنه وکړه ښه یې وکړه زما یې ښه ډېره خندنه وکړه ښه یې وکړو یوه حاسد زما پوښتنه وکړه ښه یې وکړو زما یې ښه ډېره خندنه وکړه ښه یې وکړو او دوه تره زامن له ثالثانو تر دوه پوزو راغلو دوه تره زامن له ثالثانو تر دوه پوزو راغلو روغ یې اوس په کور دننه وکړه ښه یې وکړه دوه تره زامن له ثالثانو تر دوه پوزو راغلو روغ یې اوس په کور دننه وکړه ښه یې وکړه او زه چې د حق کیسه کوم نو غدار مې ګڼې د تا ملګرو که چاودنه وکړه ښه یې وکړه زه چې د حق کیسه کوم نو غدار مې ګڼې د تا ملګرو که چاودنه وکړه ښه یې وکړه او شر او فساد او تشدد د خاتمې په غرض شر او فساد او تشدد د خاتمې په غرض که چا کیسه څه دروغژنه وکړه ښه یې وکړه شر او فساد او تشدد د خاتمې په غرض که چا کیسه څه دروغژنه وکړه ښه یې وکړه او زه د دشمن کیسه منمه خو چې وزن لري زه د دشمن کیسه منمه خو چې وزن لري د باچا خانې چې ستاینه وکړه ښه یې وکړه زه د دشمن کیسه منمه خو چې وزن لري د باچا خانې چې ستاینه وکړه ښه یې وکړه او د پښتنو د اتحاد او پرمختګ په غرض د پښتنو د اتحاد او پرمختګ په غرض د قرباني که چا غوښتنه وکړه ښه یې وکړو او لکه د ځان لکه د زوی لکه نوسي په شانې د چا یتیم که چا پالنه وکړه ښه یې وکړه